السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مصلی وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې راو داس نه وروسته بیا سړی اسمان طرف ته ګوته اوچتوي، دا شته که نشته؟ جناب محترمه، د اودس نه وروسته اسمان طرف ته پاس کتل، دا ابو داود کې حدیث شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده فرمان دی پکې چې کوم سړی د مانځه نه د اوداسه نه فارغ شي ان یقول بعد فراغه من الوضوء، بیا هغه کلمات وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حدیث کې دا راځي ناظرا الى السماء، دا وګوره چې اسمان ته پکې ګوري. نو دا ګوته ور سره اوچتول نشته. شامی فتاوا شامی کې دي چې صرف سر اوچتول شته او ګوته نشته، خو لیکن تحتاوی کې د علامه غزنوی نه منقول دي، دا ذکر الغزنوی انه يشير بسبابته حين النظر الى السماء، ودا مستحب عمل دی کبر اسمان ته وګوري نو دي کې څه مسله نشته. دا مسله خیر الفتاوا جلد دویمه 55 نمبر صفحه کتاب الطهارت کې را نقل کړي. خیر الفتاوا کې دا مفتی خیر محمد جالندری رحمه الله لیکلي و چون کې نور احادیث سره د ګوتی او چتول ثابت دي، لکه شهادتین چې نور زینو کې راغلي، لکه تحیاتو کې شهادتین راغلي، یا هم د شهادتین راغلي، نو هغه کې د ګوتی او چتولو ذکر راغلی. نو فلهذا دلته په حدیث کې خو شهادتین راغلي، نو ګوتی اگر چې پکې نشته، خو لیکن جایزه پدې ده چې په نورو ځایانو کې ګوته او چتول ور سره راغلی ده، نو کدل تم چې او چت کړه نو خیر دی. د قرنګ فتاوا رحیمیه جلد سلورم او صفحه 21 کتاب الطهارت کې او غد بحث به کړي، دا یو نیمه صفحه بحث ور باندې کړي. نو هغه کې بیا خلاصه هم دغه سره نقل کړي، 15 شپږ احادیث را نقل کړي دي چې هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل دي. هغه کې اسمان ته قتل خوشته دی، خو ګوته او چتول ور سره نشته. او بیا هم دغه د تحتاوی عبارت را نقل کړي د چې غزنوی صاحب ته منسوب دی چې هغه انه یشیر بسبابته حين النظر الى السماء، که ګوته ور سره اوچته کیم خیر دی. خو فتاوا رحیمه کې بیا د لیکلي وای کدا څوک اوچتوي او دا ځان په نورو خلکو باندې افضل غني، بیا دا بدعت دی نه، بس یو مستحب عمل دی یا جایز عمل دی، بس تاو که قبل چاوم نه کنو په دې باندې ته ملامت اولای نشي. السلام علیکم.